په ټول افغانستان کې په حساب یو والی لرو او دا نور نه پوهیږو چې ویده دي مړه شوي دي او یا که کورونا نیولې دي. ملګرو د ننګرهار والي که وګورئ په هره برخه کې په خپله ونډه اخیستې ده، د باندې راوتی ده او د ولس غم یې له نږدې څارلی ده او تر یو برید یې ورسره حل کړی ده. دغه شخص نن بیا ډېر یو زبردست کار وکړ چې د ولس زړونه وګټل او د خلکو له بېسارې مینې سره مخ شو. ننګرهار والي څه کړي دي دلته یې له موږ سره په ویډیو کې وګورئ. ملګرو که چیرې تاسو د ننګرهار ولایي له دغه فعالیتونو څخه راضي یاستئ نو ویډیو درسره لایک کړئ چې موږ وپوهیږو ولس څومره ترې راضي ده. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ننګرهار کې د بېوزله او اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره د کورونا فنډ په نوم مرستندویه صندوق پرانیستل شو. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په نوښت بېوزله او اړمنو کورنیو سره د مرستې لپاره یاد صندوق پرانیستل شو. د کورونا فنډ مرستندویه صندوق سره لومړنۍ مرسته د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وکړه چې په دې توګه یې د خپلې یوې میاشت معاش او کورنیو له لوري راټول شوی $5300 مرسته وکړه. د دې صندوق د مرستو ټولولو هم چمتو کولو مسؤلین وایي له دې صندوق سره د نورو مرستو راټولولو لپاره به بانکي حسابونه هم پرانیستل شي. په ننګرهار کې د بېوزله او اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره د کورونا فنډ مرستندویه صندوق داسې مهال پرانیستل کیږي چې له څو ورځو راهیسې د ولایت قرنطین شوی د ګڼې ګوڼې او تګ راتګ پر ځایونو بندیز لګېدلی او ورسره جوخت د هټیوالو له لوري بیې پورته شوي دي. که څه هم د ننګرهار ولایتي ادارې د هټیوالو د احتکار پر وړاندې اقدام وکړ او د بیو لوړولو له کبله یو شمېر هټۍ وتړلې، خو بیا هم ځایي خلک شکایت کوي چې لا هم د خوراکي او لومړنیو د اړتیا وړ توکي بیې اسمان ته ختلې دي. له کورونا وایرس سره د خوندیتوب او مخنیوي لپاره د هیواد یو شمېر لوی ولایتونه قرنطین شوي دي. د پلازمینې کابل د ګرځبندیز طرحه چې پرون جمعه وریه تمه د کابینې له لوري تصویب شوه، خو نن هم کابل ښاریان په ښار کې آزاد تګ راتګ کوي. په ورته مهال په یو شمېر سیمو کې د مدني فعالانو د لوري هم د کورونا وایرس په خلاف کور په کور عامه پوهاوی پیل شوی او دوی ټینګار کوي چې په دې اړه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي ترڅو د کورونا وایرس ګواښ ته متوجه شي او ځانونه له دغه ناوړه وایرس څخه وساتي. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.